د هزارهګانو نسل وژنې کمپاین او د خلکو غبرګونونه. آیا افغانستان کې یوازې هزارهګان وژل کیږي؟ ولې هزاره فعالان یوازې پښتون قوم ټارګټ کوي؟ دا چې د جنرال موبین ترڅنګ نورو څه ویلي، پاتې جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د هزاره قوم یو شمېر تش په نوم روشنفکرانو ټویټر کې کمپاین پیل کړی چې پکې دا هشتګ کاروي: د هزارهګانو نسل وژنه بنده کړئ. د دې پر ځای چې د غمیزو په عواملو وغږیږي، مستقیما پښتون قوم ته ګوته نیسي چې پښتانه موږ وژني او دوی ترهګر دي، یا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. همدارنګه پښتانه هڅوي چې د طالبانو پر ضد پاڅیږي، خو په دې ته بیا فکر نه کوي او له خپلو رهبرانو دا پوښتنه نه کوي چې ولې محقق خلیلي او نور هزاره مشران د ایران په خوله هم هزارهګان عراق او سوریې ته لیږل ترڅو د داعش پر ضد جګړه وکړي. دوی په داسې حال کې له پښتنو غواړي چې د طالبانو پر ضد پاڅیږي او طالبان ترهګر وبلي چې خپله د 40 کلونو راهیسې د خپل قوم جنګ سالاران لکه مزاري، محقق خلیلي، شجاعي او ولی پور خپل قهرمانان ګڼي. همداسې تاجکان هم خپل مسعود رباني او نور ملي اتلان او رهبران ګڼي. جنرال موبین لیکلي د شریر دښمن موخه په تعلیمي مراکزو له بریدونو څخه قومي او مذهبي جګړې ته لمن وهل دي. حلیم فدایي لیکلي ستونزه قومونو کې نه ده، سیاسي تجارانو او استخباراتو کړیو کې ده چې قومونه په جنگ سره اچوي. د افغانستان جګړې ته د قوم نوم ورکوي. موږ چې له هزاره ورونو سره همدردي ښیو، په افغانستان کې یوازې هزاره وژل کیږي. څوک چې افغانستان کې له طالب مختلف فکر کوي وژل کیږي. دلته د طالب پر وړاندې اتحاد ته اړتیا ده، اما ځینې هزارهګان له دې په استفادې قومي تفرقې ته لمن وهي چې دا له هزاره سره د هزاره په نوم دښمني ده. فضل ربی شینواري لیکلي ټویټر کې هزارهګانو په ډیر توهین آمیزه لهجه پښتانه ترهګر یادول او د طالبانو اوسنی حاکمیت یې د اشرف غني معامله ګڼله. زما هزاره وروره، ته څنګه د خپلې بدبختۍ پړه پر پښتون اچوې؟ ته په کوم دلیل وایې دا چې وطن اشرف غني یا محب طالبانو ته وسپاره او نننی حاکمیت او زموږ بدبختي د پښتنو له امله ده؟ ته چې له وضعیته ځان آګاه ګڼې او ځان درته افلاطون ښکاري، آیا محقق خلیلي او مهدي لومړني کسان نه ول چې له طالبانو سره یې مرموزه سیاسي معامله ترسره او د جمهوریت خلاف یې د کودتا جبهه اعلان کړه؟ زما تاجک وروره، آیا دا ستاسو ډاکټر عبدالله عطا محمد نور قانوني، د فهیم زوی نور او نور نه ول چې قطر کې یې د میشتو طالبانو غیږو ته ځانونه ور وغورځول او هلته یې موقت حکومت اعلان کړ؟ آیا همدا امرالله صالح، ډاکټر عبدالله او جمع نور نه ول چې په وچ کلک زور یې یاسین ضیا له دندې ګوښه او پر ځای یې د بسم الله خان په نوم یو خاین او غل د دفاع وزیر په توګه معرفي کړ چې وروسته یې تر ټولو مخکې فرار کړی و؟ آیا د هیواد په کچه بدخشان دویم، بیا جوزجان او تخار په پرله پسې توګه څویم او څویم ولایتونه نه ول چې طالبانو ته تسلیم کړای شول؟ تاسو ماته یو پښتون نظامي راوښایاست چې د جګړې په ډګر کې یې پر طالبانو وسلې خرڅې کړې وي، خو برعکس دوی دا کار کړی دی. درنو کتونکو، د دې موضوع مربوط نظریات کمنټ کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.